السلام علیکم ستړي مشئ دوو خوشحالونکو خبرونو ته ښه راغلاست. لومړی دا چې له کرونا د رغېدونکو کسانو شمېر مخ په لوړېدو دی. دوهم دا چې له کرونا وایروس سره د مبارزې د بیړنۍ کمیټې د تازه پرېکړې له مخې د اسد یا زمري په 15مه ښوونیز بنسټونه پرانیستل کیږي. لومړی د کرونا وبا په اړه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د کرونا وبا یوازې 102 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. له دې سره پر دغه ناروغۍ د اخته کسانو ټول شمېر 43,316 ته رسیدلی دی. د یاد وزارت په خبره تر اوسه پر کرونا د اخته 994 کسان مړه شوي او 1,115 نور بیرته تر رغېدو وروسته بیرته له روغتونونو رخصت شوي دي. د یادونه ده چې په دې وروستیو کې د کرونا وبا مثبتې پیښې په کمېدو او له یاد وبا د جوړېدونکو کسانو شمېر مخ په ډېرېدو دی. روغتیايي چارواکي دغه راز وایي چې په هرات کې د لومړي ځل لپاره په تېره یوه شپه ورځ کې د کرونا وایروس هیڅ کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. بلخوا له کرونا وایروس سره د مبارزې د بیړنۍ کمیټې د تازه پرېکړې له مخې روزنیز بنسټونه به د راتلونکي زمري میاشتې تر 15مې نیټې پورې تړلې پاتې وي، خو د کرکټ لوبې به له سیلانیانو پرته پیل شي. په یاده طرحه کې راغلي چې له دې وروسته به په ادارو کې کاري رژیم د سهار له 8 د مازدیګر تر 4 بجو پورې وي او کارکوونکي باید په 2 شفټونو کې خپلو کارونو ته حاضر شي.